خلیفه سراج الدین حقانی هڅه کیږي چې د نجونو پر مخ د تعلیمي ادارو پرانیستو لپاره مناسبه حل لاره رامنځته شي. د اسلامي امارات پر رهبرۍ د افغان سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې هڅه کیږي د نجونو پر مخ د تعلیمي ادارو پرانیستلو لپاره مناسبه حل لاره رامنځته شي. نوموړي چې هرات ولایت کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل هڅه کیږي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره یوه مناسبه حل لاره رامنځته شي. د ویلو ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارات تر واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې چې د چارواکو په خبره دا تړل تلپاتې نه دي او د یو سالم چاپیریال تر رامنځته کېدو وروسته به د نجونو پر مخ د تعلیمي ادارو دروازې پرانیستل شي.